کېده دي او قیامت پر راځي او حساب کتاب دی. امام بخاري دا باب هم دې دپاره راوړی تا ته وایي د الله بندوي قیامت را روان دی. اخو وایي دومره نږدې دی چې پیغمبر وایي زه او قیامت موږ داسې راغلي وې. الله قرآن کې څه وایي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله وی د خلکو حساب کتاب را نږدې شوی دی او دوی بیا په غفلت کې پراته دي. الله وی را نږدې شوی دی. دا ایتونه خو سره پاسه 1400 کاله مخکې نازل شوي دي. اوس هم څه خیال دی؟ لکه الله وی اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت یقینا ډېر را نږدې شو. دا سره پس 1400 کاله مخکې الله وی اقتربت الساعة. اوس هم څه خیال دی؟ اوس نه را نږدې، اوس داسې دی چې بلکل او هېڅ پته یې نه لګي. او بیا موږ په غفلت کې او شهوات او خوشحالیانې او خواهشات او دنیا کته او دنیا بر او مستیانې زموږ نه ختمېږي. زموږ هغه د پښتنو خبر پښتانه د کافر ټکوي، کافر الکوالی ده او کافر ځواني ده هغه نه ختمېږي. که ته د خولې نه څه ټکی راوباسي وایي ځواني ده، که د خولې نه ټکی راوباسي وایي هلک دی، که د خولې نه ټکی راوباسي خو وبکي که نه اخره کې به وکړي. نو موږ دې ته پراته یو چې اخره کې به یې کوو. نو تا ته څه پته چې د آخرت د آخري عمر به دې راشي او که نه بوډاوالی به د باندې راشي او که نه. نن سبا خو ځوانان مري، والله نن سبا ځوانان ډېر مري. خبر چې اوري نو ځوانان مړ کېږي. پخوا به د دې بوډاګانو د دې مشرانو خبر ډېر راته، اوس د دې هلکانو خبر ډېر راځي. روغ خلک او ځوانان هلکان راولیږي مري. ته څه ته پروت یې؟ غفلت دومره ډېر شوی دی چې زموږ نه هر څه یې هېر دي. آخرت زموږ نه هېر شوی دی، په دنیا پسې منډې. لکه الله د غافلانو خلکو باره کې څه وایي دا واوره. کم چې د آخرت نه غافله دي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الله وی په دنیا داسې پوهېږي که نه. الله اکبر. دا قرآن داسې کتاب دی چې کله ویې ته به وایي چې اوس نازل شوی دی. الله وی په دنیا داسې پوهېږي که نه. لکه څنګه چې امام حسن بصري رحمه الله وی د دې نوک په دې سوکه معلوموي چې دا روپۍ دیسي ده او که دا اصلي ده. د نوک په دې سوکه یې معلوموي، دومره پوهه. وهم عن الآخرة هم غافلون. او چې کله د دین او د آخرت خبر راشي دی سټ وګهي بس موږ کمزوري وي. څوک وایي جبم پیړه ده او څوک وایي عمر تېر شوی دی او څوک وایي بس الله دې وایي رحم وکړي، الله غفور رحیم دی. دنیا په باره کې دا خبره نه شي. دنیا باره کې خو محنت پکار دی، دومره پوهېږي په دنیا باندې که نه. دا چې وایي موږ علم نه شو زده کولی، ته د سړی ورځ کښېنه داسې دنیا ته پوښتې وکړه چې دې تا ته څه وایي دنیا په باره کې. حیران به شي دی چې په دنیا باندې څومره پوهه دی او دې ته چې دنیا په باره کې څومره خبرې معلومېږي. نو زمونږ غفلت او دا غفلت داسې هم نه دی چې یعنې تا به داسې زر پرېږدي چې څو پورې د آخرت ته توجه نه پیدا شوي که نه. دا غفلت ګوره تا نه پرېږدي. د غفلت نه د راپاڅېدو لار څه ده؟ آخرت ته توجه. او چې آخرت دې ځان ته مخې ته کو ته دې غفلت نه راپاسې، دې خوب نه راپاسې. الله څه وایي الهاکم التکاثر. غافله کړئ تاسو هرس د ډېروالي. غافله کړو موږ هرس د څه شي؟ ډېروالي کار سره مال مې ډېر وی، ځمکه مې ډېره وی، جایداد مې ډېر وی، ښځې مې ډېرې وی، بچي مې ډېرې وی، نوم مې مشهور وی، شهرت مې وی، دبدبه مې وی، او دغه یې رست ولیږي. یا الله د کوم وخته پورې حقیقت خو الله ته چې څنګه معلوم دی خو موږ ته نه معلوم کړ. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تر دې چې ورسېدئ قبرونو ته. خو هرس د ډېروالي الله وایي ستاسو ختم نه شو.
قبرونو ته رسېدو دوه معنی دي. حتی زرتم المقابر، الله وایي په خپله لاړئ مړي ښخ کړو رالئ، خو بیا هم ستاسو هیرس ختم نه شو. په خپله مو ولیدو چې دنیا څه حقیقت دی. او دویمه معنی ده الله وایي مرګ د باندې راغی خو ستاسو هغه هیرس ختم نه شو. او بیا د آدم دا بچې حدیث کې راځي چې په څه باندې مړ شي؟ خاوره باندې مړ شي. دنیا سره دا محبت لږ کم کوي او آخرت ځان ته رامخې ته کوي. دا دنیا ګورې دا درته ووایم ګورې دا دنیا جوړه دې دپاره نه دی چې موږ پکې پاتې شو. ته ګورې په غلط فهمۍ کې پروت یې چې ته به یې دلته دا ستا غلط فهمي ده. او درته وایم چې د ذهن نه یې لرې که که ته په دې سوچ کې چې دا دنیا جوړه دې دپاره ده چې زه پکې اوسېږم، دا ستا ډېره غلطه یعنې یو غلط فهمي ده او یو ډېر کمزوری سوچ دی ستا چې ته په دې دنیا کې. دا دنیا ځای زموږ نه دی، دنیا زموږ ځای نه دی. دنیا امتحان دپاره یو میدان دی، د اعمالو دپاره یو بازار دی، د جنت د ګټلو دپاره د مقابلې یو میدان دی. دلته منډه والی کېږي، دلته مقابله کېږي. اوس ګوره دا اسونه چې منډې وهي او د دوی د مقابلې میدان وي، کله چې دا ور کولاو شي په دوی باندې او دا اس راوځي دی خپل ځینه، دی بیا ودرېږي منځ کې سجي کې پرېوځي چې زه به دلته اوبه وڅښم او زه به خیر دی لږ دمه وکړم. کوم ځای کې ودرېږي؟ آخري سټاپ دی. ده ته پته چې دې منځ کې چې دا کومه مسافه ده دا د ودرېدو ځای نه دی. او دلته ودرېده انسان خو پرېږده، مالک ته خو یې پته ده، د اس ته هم پته ده په دې منځ کې ودرېده دا زما دپاره لوی تاوان دی. دغه شان زموږ د دنیا دا د مقابلې میدان دی، دا د دمو ځای نه دی. او دا د دې ځای نه دی چې ته پکې ځان له ښایسته دنیا جوړه کړه او زړه ورسره ولګوه. دا زموږ دا خلک چې میلاوي کور هم څنګه، اولنی تپوس کور څنګه، جیداد څومره، ځمکه څومره، لکه کور چې یو کوټه ودي او بس پناه یې پکې باران د باندې نه ورېږي او د نور نه پکې پټ وي، بس دغه کور دی. کور نور څه ته وایي؟ کور څه ته وایي؟ دغه کور کافي نه دی؟ جواب نه راکوي ځکه چې هلته کوم چې ریګی دی او ته پته یې زموږ دپاره کافي نه دی. کافي نه دی دغه کوټه چې باران نه بچې او سوری در باندې او بچي دي پکې په امن پراته دي، ته کور نه وایي؟ بس دی. خو په دې خو د ګزارې نه کېږي. هلته خدای د آخرت نه غافل دی چې آخرت ته هم یو کور جوړول غواړي. یو دقه سوچ دی چې بس سیسټم د دې ځای برابر کړه. تا چې د دې سوچ کړی چې د آخرت سیسټم به څنګه وي او په دې قبر کې دې یوازې پرېږدي واپس نه را روان شي، بیا به څه کوې هلته؟ امام بخاري رحمه الله دا باب دې دپاره راوړی او په هغه ورځ ځان ته مخې ته ساتئ چې په کوم ورځ به الله سبحانه وتعالی موږ سره حساب کتاب کوي. او داسې ورځ نه ده معمولي چې خبره ختمه شو. غفلت ستا هله ختمېږي چې ستا توجه آخرت ته شي. حتی د هغه ورځې مبارک کې څه وی؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، چې کله به ودرېږي خلک رب العالمین ته. ته څه وی دې ورځې مبارک؟ ته څه وی د هغه ورځې مبارک چې کله الله وی وقفوهم انهم مسؤولون؟ الله ملائکو ته وی ودروئ زه به ګوره د هر یو نه تپوس کوم. تا نه به تپوس د مزدورۍ کېږي که د بنګلې که د پټي، تپوس خو تا نه د اعمالو کېږي. نو ته به الله له څه جواب ورکړې په هغه ورځ؟ داسې بېغمه پروت یې، داسې ته به وایې چې بس تا دا دین سم داسې ننوتی دی په تا کې دا دین او ته سم دیندار یې، هېڅ یره نشته، دا زړه دې بلکل نه رپېږي چې زه روان کم طرف ته یم او دا مخه مې کم طرف ته ده. موږ ټول روان یو په کومه لار باندې؟ د آخرت په لار کې، او مخه م ښی ته ده او ګس ته ده او یا شاته ګورو، مخه م بل طرف ته کړې ده وایو ده وي آخرت ته روان یو. آخرت ته روان یو خو دا مخه کوم آخرت ته که په هغه ورځ به الله له څه جواب ورکړي؟
چې کله الله وی ودرو زه به دوی نه تپوس کوم. دا خبره د مؤمن په زړه کې ګوره ډېره یره پیدا کوي. کله چې په دې دنیا کې ولله المثل الاعلى د الله خو اوچت مثال دی، په دې دنیا کې چې کله داسې غټ سړی ووایي که نه وایي صبر تا نه به زه تپوس وکړم، دله به یې خوب نه ورشي، والله خوب وله نه ورځي، ټوله شپه دا سوچ کوي چې زما نه به څه تپوس کوي، که نه ورځي وله خوب نه ورځي وله. نو سم خیال دی چې عرش وله ووایي زه به تپوس کوم او بیا هم ستا زړه نه هېرېږي دې ته راسه، او بیا هم ته دې غفلت نه راپاسې، او بیا هم ستا حرص ته ډېروالي هغه کمیږي نه. دا هغه وخته پورې ته سوی چې ته په حرص کې لګیې چې کله د باندې مرګ راشي د مرګه پورې بیا به څه کوې د مرګ نه باندې بیا به راشي دنیا ته. ستا څه خیال ما ته یو سړی ووایي کوم وخته پورې لګیې بوډاوالي پورې، نو بوډاوالي کې به ته بیا څه وکړې؟ بعض وایي چې ګیره مې سپینه شي بیا به دینداري شروع زه ته ورته ورسېد. اولنۍ خبره خو دا ده چې تا ته چا وي ته ودرېد ته ورسېد ته به څه چل وکړي، او چې مرګ د باندې راشي بیا به دینداري کې. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. الله وایي چې کله مرګ راشي به دوی باندې نو بیا چغې ووایي الله واپس هم که. ولې واپس که؟ لعلي أعمل صالحا، چې زه وي نیک اعمال وکړم. ستا څه مطلب دی چې هغه وخت کې بیا ته الله ته ووایي تا به راواپس کړي، بیا به راځي بیا به د الله پرېږدي چې صحیح ده بیا وکړه ورشه واپس شه، نه بیا خو واپس راتلی نشته. بیا خو تل الله موقع نه درکوي که ته دې سوچ کې پروت او که ته دا وایې چې دا مال به تا سره همیشې نو دا مال خو هم تا سره همیشه نه دی، ته په څه سوچ کې پروت یې چې کله غریب شي بیا به د الله په دین مال ولګي دې ته پروت یې. اوس ځوان یې چې کله هډوکي یې دړ شروع کړي بیا به تهجد کوې. اوس دې ذهن تیز دی چې کله دا ذهن دې کمزوری شي بیا به علم زده کوې. اوس ځواني ده د الله هر قسمه بندګي کولی شي چې کله بوډاوالی راشي بیا به شروع کوې. بیا خو خفه کېږه ما نه مه خو عقل دې کم دی، عقل دې څه دی کم دی د آخرت په باره کې. نو دنیا په باره کې خو تا سمه پي ایچ ډي کړې ده، د آخرت په باره کې د عقل په قص کم استعمال دی، په قص یعنې دې ته هم ښه پته ده چې دا دنیا ختمېدونکې ده او آخرت راتلونکی دی او دا څه چې اوس دي دا به هر وخت نه دا راته هم ښه پته ده، خو په قصد ځان جاهل کړی دی. دې ته وایي قصدن عمدن ځان دې سره ښکاره کوو چې جاهل موږ نه پوهېږو، ښه پوهېږي، ښه به دې هر څه پوهېږي. امام بخاري دا باب هم دقې دپاره راوړی دی چې قیامت را روان دی. نو اولنې اوله کې پې آیت راوړی دی الله څه وایي وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. الله وی خبر د قیامت دومره نږدې ده لکه د سترګې د رپېده. او هو اقرب الله وی کېدي چې د دین هم زیاته نږدې. نو ته څه ته په انتظار ناست امام بخاري هم تا ته دا وی الله وی چې د سترګې د رب په اندازه کې دله زه قیامت راوستی شم یا د دین هم په کمه کې. زمونږ د امیدونه الله زمونږ ارمانونه او الله وی د سترګې د رب په اندازه کې قیامت راتلی شي. او اوس یو سړی دا تپوس کولی شي چې قیامت به څنګه راځي د هغې خو علامات چې او دا دي او دغه د هغې جواب به هم اوس وشي په دې حدیثونو کې به وشي. اولنی حدیث یې راوړی دی د سهل بن سعد رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بعثت انا والساعه هکذا، زه او قیامت وایي موږ دواړه دغه شان راغلي یو ځای. ویشیر باصبعیه فیمد بهما، پرې دوو ګوتو اشاره کوله او داسې اوږدې یې کړې وې موږ داسې راغلي یو ځای. د دې څه معنی ده؟ نو د دې یو معنی دا دی چې بعض علماء دا مطلب ذکر کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې
ما او قیامت کې دومره فرق دی لکه څومره چې د منځنۍ ګوته او د تشهود په دې ګوته کې دغه شان ما پسې قیامت را نږدې او مشهوره دا دی چې نه ما او قیامت نږدې راغلي یو بل پسې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وروسته بل پیغمبر نشته د امت اخرنی دی الله اکبر یو روایت کې راځي وایي ما او قیامت یو ځای راغلي او نږدې و چې زما نه را مخکې شوی و قیامت وایي زه ترې را مخکې شوم دا خبره دې دپاره وکړه چې د امت ته وایي چې ډېر یو ځای راغلي وایي نږدې و چې قیامت رانه را مخکې شوی خو وایي زه ترې را مخکې شوم نو ته څه ته په انتظار ناست امام بخاري وایي چې دې نه بعد خو زیشتي نه تا څه ته ډډه لګولې ده پیغمبر خو وایي چې ما او قیامت داسې راغلي نو ته څه ته پروت یې دا دویم حدیث چې کوم دی انس بن مالک هغه هم دغه دی بعثت والساعه کهاتین داسې دي کهاتین ما او قیامت داسې راغلي دا دویم روایت چې دریم روایت ابو هریره رضی الله عنه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعثت انا والساعه کهاتین ما او قیامت دقه شان راغلي یعنی اصبعین وی هاتین مطلب یعنی دا دوه ګوتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه او قیامت دقه شان راغلي د دین اخوا څه دي یاره څه انتظار کوي باب یې راوړی دی په دې باب پسې باب عنوان یې نشته خالي باب دی او دا عنوان په دې نشي ځکه چې دا یې تېر شوي سره تړلی شوی دی او په دې کې هم دغه خبرې ته اشاره ده چې قیامت اچانک راځي او ډېر زر به راځي بیا به تا ته موقع میلاو نشي که ته وایې چې که ته دې ته پروت چې بیا نو بیا به څه نه کېږي نو ځکه علما وایي دا باب داسې دی لکه فصل د تېر شوي باب دپاره دې حدیث ته غوږ کښېږدئ ګوره ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې نور د مغرب نه نه راختلی او دا د قیامت په نښو کې غټه نښه ده غټ علامات چې کوم دي پکې دا غټه نښه ده او زه دې تفصیل نه ذکر کوم ځکه زما موضوع دا نه ده ډېر ښه تفصیل الحمدلله ما د الله په توفیق سره کړی دی د قیامت علامات چې ما کوم بیان کړي دي اوږده سلسله ده په هغې کې ما دا پوره تفصیل ذکر کړی دی چې کله به د مغرب ننور راخیږي او څنګه به راخیږي او د څومره وخته پورې به دا بیا ولاړي په اسمان کې او د خلکو به کردار څه او کېږي به څه او څه به نه کېږي دا ټول تفصیل هلته ذکر شوی فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون کله چې انور د مغرب نه راوخیږي خلک به یې ویني ټول خلک به ایمان راوړي ولې به ټول ایمان راوړي لکه چې په سترګو یې ولید فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا نو دا که وخت چې الله د هغې په باره کې وایي چې یو نفس له به ایمان د هغه فایده نه ورکوي څو پورې چې مخکې ایمان نه یې راوړي او د مخکې نه یې خیر نه یې کړی ولې ځکه چې دې ځای کې خو ده په خپلو سترګو خبره ولیده اوس که دی ایمان راوړي نو دا څه د زړه مطمئن نه دی په اسلام او په ایمان باندې بلکې ده دا خبره ولیده په غیب باندې د ایمان نه نو ځکه ولې ایمان فایده نه ورکوي حدیث دې دپاره دی اوس ورته غوږ کېږده ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بینهما قیامت به راشي او دوه کسان به ولاړي د یو بل سره تان به یې کولو کړی او کپړه به یو بل ته ښیي دا یو به یې خرڅوي او دا بل یې هېري او قیامت به راشي فلا یتبایعانه ولا یطویانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي قیامت به دومره اچانک راشي چې دوی ته به موقع د خرڅولو او اخیستلو میلاو نه شي او نه به ورته موقع د دې تان د راتاوالو بیا میلاو شي چې را تان راټول کړي د دې موقع به ورته میلاو نه شي دومره اچانک به راځي قیامت ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته او یو سړی به را رواني د خپلې اوښې نه به یې پیله شلي او قیامت به پې اچانک راشي فلا یطعمه نو دومره موقع به ورته میلاو نه شي چې دا پی وسکي ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه قیامت به راشي اچانک او یو سړی به لګي یو تالاب به خپل لیو کوي خټه به پې لګوي دا تالاب به برابروي ترمیم به وله کوي
او قیامت به اکدم راشي فلا یسقي فيه دومره موقع به ورته میلاو نشي چې دی خپل څاروي دلته خړوب کړي او دې ته غوږ کېږده ولتقومن الساعة وقد رفع أکلته إلى فيه او یو سړی به نوڼۍ به یې داسې اوچته کړي خولې ته به یې داسې نیولي او قیامت به راشي فلا یطعمها دومره موقع به ورته میلاو نشي چې د نوڼۍ خولې ته واچي دقه شان به نوڼۍ پاتې شي او قیامت به راشي امام بخاري رحمه الله تا ته دا وایي نو بیا به څه کوې تا ته دا وایي ته خو د غفلت په خوب کې اوده ستا خو اوږده امیدونه دي اوږده دي سوچونه خو دا قیامت خو داسې را روان دی دا خو اچانک راځي او که څوک دا وایي چې هغه قیامت علامات دي دا واړه علامات تقریبا ټول ښکاره شوي دي او دویمه خبره دا حدیث پر روان درس کې واورئ روان درس کې به دا حدیث راشي هر انسان چې مړ شي د هغه قیامت راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم انسان چې مړ شي فقد قامت قیامته د ده قیامت راغی دا به کله راځي نو مرګ به کله راځي مرګ به کله راځي په خوله وایي پته نه لګي او حالات خو داسې دي لکه تاسو ته چې ښه پته وي ځکه چې کمزور چې دنیا له ورکړی دی او دا بېدیني او د الله نه لرې کېده په خوله دا مرګ پته نشته د قیامت پته نشته کله به راځي پته نشته نو ښکاري خو داسې نه دغه نه دې طرف ته توجه ساتي تاسو اخوا څه ګورئ د غفلت لوی دلیل د دې نه بهر موږ پرېږدو موږ به څنګه یو چې د آخرت خبره کېږي او سړي ورته توجه نه غفلت نور څه ته وایي دا مې راته یو ښکلی دلیل وښو یعنې موږ ته چې دا بحث نه کېږي چې زموږ به سهار دي او دا بحث روان دی او د یو سړي ورته توجه نه وي دیوال ته ګوره هغه راننوتو هغه ووتو دلته ګوره اخوا موبایل وکړنګېدو یو شي ته ګوره او بل شي ته د دې انسان زړه ژوندی دی هېڅ پکې نشته ګوره د کم سړي زړه چې د مرګ د موضوع سره ونه هېرېد او د آخرت د موضوع سره ونه هېرېد او الله سره ملاقات د دې نه ونه هېرېد په ده هېڅ نصیحتونه اثر نه کوي نورې په څه هېروي په څه وله زړه را ژوندی کړي